دا ته تقوا یې چې په زړه کې د الله تعالی ډور وي چې کله په زړه کې د الله تعالی خوف وي د الله تعالی ډور دی بیا ته کله په ګناه باندې جسارت نشي کړی ګناه نه نشي کړی د ګناه نه و د جرایم نه وزن بچ کوي ځکه چې په زړه کې دا سوچ وي چې یو وخت داسې راشي چې زه د الله تعالی په حضور کې حاضر شم یو وخت داسې راشي چې الله تعالی د مونږ د هر عمل پښتنه کو زه ته جواب ورکوم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل دور خلافت کې د خپل علاقې د مدینه په غالۍ کې و د گشت کا او د خلک احوال معلومول دا وکتل چې کیم کس داسته چې هغه فقیر دی فقر او فاقه کې دی غریب دی چې د یو ضرورت پیرش کیم کس داسته چې هغه په مصیبت کې گرفتار دی د یو مصیبت ختم کی او کیم کس داسته چې هغه په ګناهینه کې مبتلا دی چې د یو اصلاح وکي. نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مقصد دا و چې په غالۍ کې د شپې گشت وکړه چې د خلک حالات معلوم کړي. یوارز دای د مدینه په غالۍ کې راوند دی بیا یو کور ول د تهجد وخت یو کور ول د کورنه اواز ورته بهر ته چې واشزه دو لیر ته وی چې دغه شودته یې باور ګاډه کا ملاوت وکړه دغه ته منافذ یو تروشي ګټو زی تروشي نو هغه اواز دی وشزه د ستر عمر شزه وا بل د کم عمر وا دغه نه د مانی مده چې یوای مور وا یوای لیر وا مور خپل لیر ته ول چې دغه شودته یې باور وچوا چې کله دا شوده غایست خرڅوي نو د تو شوده زیوت وي د تو منافع زیوت وي د تو ګټه زیوت وي لیر ورته ول چې کسا مور امیر المؤمنین خو میزمنه کړي یا خدا حکم جاری کړاو چې کیم کا سون شوده خرڅوي هغه دا شوده ته یې بنه ورچوي ملاوت نه کو مور ورته ول چې نیمه شپه دو په دا وخت نه تو امیر المؤمنین ویني نه د تو اواز ور وي امیر المؤمنین خبر ته ورته ویلور د ټوله خبره ور وي او نه څوک داسې شته چې هغه د شکایت ور ورسوي نو خدا خو پټه خبره دو شوده ورګه شوده ته یې باور وچا څوک دربنه خبري جنا نو لیری ورته و چې اده کسا کچیر امیر المؤمنین مشتس نویني د امیر المؤمنین حاکم مشتس ویني که عمر فاروق مشتس نویني د عمر فاروق خدای خو مشتس ویني نو په دغه واقع دغه جلکې په زړه کې د الله تعالی ډورو چې کله د پزړه کې د الله تعالی ډور وي به د ګناه نه زونه بچ کوي چې کله د الله تعالی ډور ختم شي به همیشه په ګناه نه باندې ورته همیشه په ګناه نه باندې ورته نو دا شزه داسې وا د جلکې داسې وا چې دغه پزړه کې د الله تعالی ډور چې که عمر فاروق میجویني او کنم ویني الله تعالی خو میجویني دا یو داسې حاکم الحاکمین ذات دی چې هر شی ویني هر شی د په قبضه قدرت کې دی دا خو حاضر او ناظر دی دغه واجنه هغه شزه د ګناه نه زون بچ چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ټوټل واقعا ورویدا د لور شو بیا معلومات وکړه چې دا شزه څوک تو دا جلکې څوک تو بهرل د یغه چې کیمه کارګزاري ورویدله بیا په هغه نه بعد خپل زیای عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د یغه د نکاح پیغام ورولش چې دا غجلکې د مو زوی ته په نکاح باندې راز کوي بیا نکاح ور سره وشوله بیا د یغه د نسل نه د یغه جلکې د نسل نه یو کس پیدا شو عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه چې هغه د مسلمانونو پنځم خلیفہ و دا توی تقوا چې کله د پزړه کې د الله تعالی ډور جوړ شي بس ته متقی ته پرهیزګورای ته د اسلام او د دین هغه اوله پوره ته ورخته چې کله د پزړه کې ډور نه وي د الله تعالی خوف ته نه پزړه کې به همیشه د ګناه جسارت ترخشي ګناهینه او درخشي د ګناه شوق د ګناه میلان د تو پزړه کې وي د تو په سوچ کې وي د تو په فکر کې وي چې زمه دا ګناه کړی وای زمه دا ګناه کړی وای خو چې کله د الله تعالی ډور د پزړه کې وي بیا ته کله ګناه طرف ته نشي ورتلای نو اصل شاید دا چې د ګناه نه د ځون بچ کول د پورا اول شاید دا چې خپل ځون د ګناه نه ولته سره بچ کولای شي چې کله د پزړه کې د الله تعالی ډور وي چې کله د الله تعالی ډور د پزړه کې نه بیا د سره د ګناه نه ځون کله نشي بچ کولای